السلام علیکم ډیرو قدرمنو او زړه راتیرو محترم اوریدونکو هیله ده رکرو ویاست. قلمیار اشنا یم او تاسو ته مې د جوجو ناول دوهمه برخه راوړې ده په دې تمه چې تر وروستۍ یې راسره واورئ. په تېره برخه کې مو تر دغه ځایه اورېدلې وه. سمه ده، که دې خوښه نه وي نو زه درنه ځم. هیله لرم چې تر تا زړور انسان پیدا کړم. یو دم ورک سو. تواب په بیړه له کوټې ووت، په چوتره کې ودرېد. نیکه یې په تیاره بیاتي د پزې ویښته اخیستل. کلا ته یې وکتل. پلار یې د تراکتور په ماشین کې ګوتې وهلې. بیرته کوټې ته لاړ، غلی کښېناست. غږ یې واورېد. تراکتور نسي جوړولی؟ تواب سترګې ورغړولې، هېڅ هم نه و. په رېږدېدلي غږ یې وویل تا خراب کړی دی. سپینه رڼا پر خپل ځان راتاو سوه. جوجو نری سیم پر غولي کښېښود. هلک په ویره وویل ته ولې داسې کوې؟ جوجو پر غولي پروت توپ ته پښه ور وغځوله. درب سو. د لاټین نرۍ شیشه لاندې راتویې سوه. تواب چیغه کړه له دې ځایه ورک سه. جوجو وخندل. کوټ کوټ کوټ. هلک پیالې ته لاس کړ. پیاله سیخه پر جوجو ورغله. د جوجو بدن دوه نیمه سو. یوه برخه یې تر پیالې پورته پاتې سوه او بله هم لاندې. بیرته یې د بدن دواړه ټوټې سره ورغلې. خندا یې زور ونیو. کوټ کوټ کوټ. تواب ودرېد. د کوټې دروازه په خپله پورې سوه. جوجو وویل تاوان مې نه خوښېږي، خو په یوه شرط مرسته راسره وکړه. ماتې کوکۍ یعنې د شیشې ټوټې ټولې سوې. څراغ ودرېد. جوړه شیشه ور ولوېده. تواب جوجو ته وکتل. نه جوجو او نه هم نری سیم. له سرایه د تراکتور د چلاندېدو غږ راغلی. بیرته سپینه رڼا پر ځان راوګرځېده. جوجو وویل ستاسو په حساب پوره 2 میاشتې دلته وم. ته مې څارلې، تر نورو زړور راته وایسېدلې. تواب په رېږدېدلي غږ وویل څه مرسته؟ جوجو پر خړ دیوال لاس تېر کړ. د کمپیوټر د سکرین غوندې لویه پرده راغله. عکس و. د جوجو غوندې موجود ښکارېده، خو تر جوجو په ونه لوړ و. نیم ګز یا تر دې یو څه ډېر. جوجو وویل دا زموږ مکتب مدیر دی. په عکس کې دومره بد نه ښکاري، خو له نږدې مه ووینې، زړه به دې وچ وي. بس که په درس کې بې خونده وي نو د غږ په ماشین کې دې اچوي. جوجو غلی سو. یو دم یې وخندل. کوټ کوټ کوټ. تاسو په مکتب کې لښتې خورئ، خو موږ درد نه احساسوو. د جزا لپاره مو په یو ماشین کې ږدي. د غږ ماشین ورته وایي. اواز یې لوی عذاب دی. بني ادم یې د اورېدو تاب نه لري. جوجو یوه شیبه غلی و. بیا یې وویل اصلي خبره پاتې سوه. زه باید 5م صنف ته لاړ سم. د کامیابۍ یو شرط دا دی چې د نورو ستورو د اوسېدونکو په اړه به تحقیق کوم. ملګري مې په کائناتو کې سره تیت سول. ما هم ځمکه ومونده. لومړی ایران ته لاړم. د مکتب یو زده کوونکي ته مې ځان ور وښود. زړه یې ودرېد. بیا مې ستاسو وطن ته مخه کړه. دا کلی مې وموند، خو که ته هم مرسته راسره ونه کړې نو مجبور یم چې بل ځای پسې وګورم. تواب په حیرانۍ ورته کتل. جوجو پر دیوال لاس تېر کړ. سکرین ورک سو. وی ویل نه ما راته وایه. تواب غلی و. جوجو وویل 2 ورځې په مکتب کې در سره وم. اوف، دې ته نو درس نه سو ویلی. ماشومانو یوازې کاغذي تیارې جوړولې. د معلمانو له خولو د چایو پیالې نه لرې کېدې، خو موږ داسې نه یو. زحمت باسو. ستاسو په حساب په 50 کاله کې له 5م صنف ته راورسېدم. تواب په حیرانۍ ورته کتل. جوجو وویل ستاسو 50 ورځې زموږ یوه ورځ ده. زموږ ټول کال 40 ورځې وي. یو دم یې وخندل. پوښتنه دې ونه کړه چې څنګه؟ تواب غلی و. خیر، زه به درته ووایم. زموږ ستوری تر ځمکې 100 ځله لوی دی، خو کوچنی لمر لرو. ځکه مو ستاسو په حساب ستوری په 500 ورځو کې یو ځل پر خپل محور راګرځي. تواب ورو وویل نو ته څو کلن یې؟ په خپل حساب 10 کلن، خو ستاسو په حساب 100 ته رسېږم. نو تاسو څو کاله عمر کوئ؟ موږ ناروغي نه لرو. هر یو مو 100 کاله چې ستاسو 0 کاله کېږي عمر کوي. او بیا چې وخت مو پوره سو په خپله اور اخلو. نو زه څه مرسته در سره کولی سم؟ بس ډېر دې نه پازابوم. کله کله معلومات راکوه. اوس باید لاړ سم. ماخوستن راځم، خو ګوره په خپل کوټه کې به یوازې یې. جوجو ورک سو.
تواب مخصن خپلې کوټې ته لاړ. مور یې پسې ورغله، خو ده ویل چې نه ویرېږم. په کمپله کې پروت و چې سپینه رڼا سوه. جوجو وار له واره پر دیوال لاس تیر کړ. د کمپیوټر غوندې سکرین ته یې ګوته ونیوله. ویې ویل زموږ خط نسي لیدلی، برقي حروف دي، خو زه به د خپل تحقیق یوه برخه درته ولولم. ستاسو د څنګ په کلي کې یو واده و. د ډوډۍ په وخت کلا ته یو زلمی راغلی. 14 کلن به و. خپله خور یې غوښته، خو د کور خاوند د 1 روپۍ کړ. ویل یې چې نامحرمه یې، په منډه یې له کوره ویست. خبره خلاصه نه سوه. د کور خاوند د باندې پسې ورغلی. کلیوالو ته یې وویل څو کسه پر هلک ورټول سول. دومره یې وډباوه چې له اخه ټوخه ولوېد. ویل یې چې زموږ خویندو میندو ته دې کتل، خو ماسپښین په همدې سرای کې 2 پیاوړو ځوانانو ډول واهه. پیغلې پرې راګرځېدې. نه یې ځانونو ته پام و او نه هم ټیکریو ته. له سرخ سره به یې سپینې غاړې او خلاص ټټرونه ښکاره سول. جوجو غلی سو. یو دم یې تواب ته وکتل. ویې ویل پوښتنه، دا 2 ځوانان څوک وه؟ هلک په حیرانۍ ورته وکتل. ډمان له ټول کلي سره خپلول لري؟ نه. محرم دي؟ نه، خو په سیالانو کې یې نه ګڼو. جوجو وخندل. کوټ کوټ کوټ. نږدې دی چې له ډېرې خندا اور واخلم. یو دم غلی سو. پر شیشه یې لاس تیر کړ. ویې ویل ستا ځوابونه مې ولیکل. د تحقیق استاد به مې حیران سي. ماشوم محرم نه دی، خو 2 پیاوړو ځوانانو ته نصیدا محرمه ده. کوټ کوټ کوټ. جوجو بچو سم ځای ته راغلی یې. د تحقیق لپاره تر دې حیرانونکي خلک نسي موندلی. د دوی هر څه د سیالانو لپاره دي. یو دم غلی سو. ویې ویل ګڼ کور مو دی، ټول مې وګڼل. 19 تنه یاست، څه سره کېږئ؟ تواب وویل هغه چې ژړه لونګۍ تړي، ډبل سپین بریتونه یې دي او ملک لالا ورته وایي نیکه مې دی. چا چې تراکتور جوړاوه هغه مې پلار دی. هغه بل ډنګر سړی متره دی. 8 اولادونه لري، 5 لوڼې او 3 زامن. او تاسو؟ زه او 5 خویندې. ښه نو اوس باید خپلې سپینې ته لاړ سم. تواب په حیرانۍ وویل سپینه؟ تاسو په چوتره کې مې یوه سپینه ګردۍ جالۍ ولیده، بس لکه ټوکرۍ. کورت یې لمر ته پکښې ایښی و. سپینه هماغه رقم شکل لري. ځمکې ته پکښې راغلم. نو چیرې ده؟ په غونډیو کې مې یو ځای پټه کړې ده. اوس ځم، خو سبا به ټوله ورځ در سره یم. جوجو ورک سو. د سهار د چای لپاره په چوتره کې دسترخوان هوار سو. نیکه بر سر بالښت ته ډډه ووهله. ورپسې 2 زامن زړېدلي سرونه غلي کښېنستل. بیا تواب او 3 نور هلکان راغلل. ټول د بوتانو په څېر بې حرکته وه. چوپه چوپتیا وه. کله کله به نیکه وټوخل، پیشو به میاو کړل، له غوجلې به د غوا رمباړه راووته. پتنوس ورېږدېد. یوې پیغلې پیالې پر غولي کښېښودې. بلې توره چایجوشه راوړه. د تواب پلار چایجوشې ته لاس ور وغځاوه. پیاله یې ورته ونیوله. نیکه یې یو دم چیغه کړه بلا وبلا. د تواب مور په بیړه راغله. ودرېده. ټیکری یې پر مخ ورکش کړ. په خواره خوله یې وویل څه وایې ملک لالا؟ سترګې لرې که نه؟ ساده چای دې راوړی دی. ښځې د خپل خاوند په لاس کې نیولې پیالې ته وکتل. په رېږدېدلي غږ یې وویل خو ما نجلۍ ته د شیدو له چایو ډکه چایجوشه ورکړه. د بوډا تندی تریو سو. نو ته دروغ وایم؟ ښځې منډه واخیسته. شیبه وروسته نیکه د شیدو له چایو ډکه پیاله خولې ته نیولې وه. د تواب اوږه درنه سوه. تر څنګ یې ور وکتل، هېڅ هم نه و. تواب ورو وویل ته وې؟ ناستو کسانو په حیرانۍ تواب ته وکتل. هلک وارخطا سو. په بیړه ودرېد. نیکه وویل پیاله دې ډکه ده، زړه ته مې نه کېږي، ناوخته دی، مکتب ته ځم. کوټې ته یې منډه کړه. بکس یې راواخیست او له کلا ووت. د جوجو غږ یې واورېد. که پولې ته وخېژې نو ښه به وي، لوند خېشتې کړم. تواب خپلو پښو ته وکتل. پیسې یې لندې وې. دی په لنده شوتله کې روان و. شاته تړلی بکس یې دروند سو. جوجو وخندل. دا ځای بد نه دی. د هلک تندي ګونځې پیدا کړې. تا باید چایجوشه نه وی بدله کړې. جوجو وویل یوه پوښتنه ووایه. انجونو او ښځو ساده چای خوړ، خو نارینه وو او هلکانو ته د شیدو له چایو ډکه چایجوشه وروړل سوه. ولې؟
تواب وویل نیکه مې وایي چې هغوی نجونې دي بلا یې نه وهي. جوجو وخندل کوټ 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 هغوی ګېډې نه لري. یو دم مړې دوړې راغلې. تواب وټوخل. د نوي لانډ کروزر موټر په دروازو کې سهارنۍ لمر ژېړې لیکې ایستلې وې. له ټایرونو یې خاورې پورته کېدلې. جوجو وویل سړکونه مو ډېر خراب دي. د تواب تندی تریو شو. حکومت بلا وهلی. جوجو وویل تېره اونۍ د ولسوالۍ بازار ته لاړم 2 شیان ډېر وه، سوالګر او موټر. هلک په خبره کې ورولوېد. موږ هم 2 موټر لرو. په 2 سیټه ټوټا کې مې نیکه ګرځي. سراچه د کور د سودا لپاره درولې ده. جوجو وپوښتل نو دا د کلیو سړکونه ولې د سیمې خلک نه جوړوي؟ تواب غلی و. جوجو وویل اوره ما 2 میاشتې دلته تېرې کړې. هر 5 یا 6 کور موټر لري. موټر سایکل خو له حسابه تیر دی، خو د سړک جوړولو ته یې ملا ماته ده. ټول خلک حکومت او موسسو ته ماتاله دي. بس نوره ګټه خو یې در ونه رسېده. جوړ سړکونه یې خراب کړل. تېره اونۍ 2 دهقانانو ته ور وګرځېدم. دواړه په خپل منځ کې غږېدل. له وچکالۍ یې شکایت درلود. ویل یې چې د موسسې درک ونه لګېد. کاریز وچ دی. پسونه مو له تندې وسوځل. یو بل تن راغلی له عمره پوخ. ویل یې چې بخوا خو د موسسې نه وې. کاریز مو په اشر پکاوه. بد یې هم وخته کړو تر څو به د نور خیرات ناست یو. د ټوپک ډز سو. یوه پختکه راغله د تواب پښو ته نږدې په راشنو شوي پیازو کې ولوېده. جوجو په غوسه وویل دا چا وویشته؟ تواب مخامخ ګوته ونیوله. د چنار له ګڼو ونو یو ځوان راووت. ښکاري ټوپک یې په لاس کې و. یوې بلې خوا ته یې کتل. د پیازو په شنو ډکو کې سپینه رڼا راتاو سوه. پختکې ټوپ کړل. جوجو تر جوړ وزرو ونیوله. د پختکې پر مات وزر یې له روڼ پلاستیک جوړ لاس تېر کړ. وینه ودرېده. پختکه والوته. جوجو پسې غږ کړه سمه ده خو له انسانانو لرې ګرځه. جوجو ورک سو. د تواب اوږه درنه سوه. جوجو وویل پختکې مننه کوله. ویل یې چې تر انسانانو ښه یاست. تواب وویل ته د مرغانو په ژبه پوهېږې؟ زما ډېر کمالونه زده دي. راځه دا کربوړی به راوژغوم. تواب مخامخ وکتل. زړه یې خولې ته راغلی. د کچالو په جوه کې غټ کربوړی پروت و. تواب له ځمکې یوه لویه ډبره ور پورته کړه. جوجو په بیړه وویل پام. ډېرو قدرمنو او زړه ته راتېرو محترم اورېدونکو، د جوجو ناول 2مه برخه پر همدغه ځای پای ته ورسېدل. تر بیا زه کلمیار اشنا در څخه اجازه غواړم. د خدای جل جلاله په امان.